عجیبه وخت دی، خنداګانې جعلي دي او شناخت مطلبې دی. رابطې سیاسي او تجارتي دي، مجلسونه تکلیف دی. احترام فشرط دی او ادب ورک دی. مشر کشر دی او کشر مشر دی. وختونه ضایع دي، هدف نسته. تر ټولو نه جالبه بیا دا ده چې مړي ښه دي او ژوندي بد دي. آیا پوهیږئ چې دا دومره ولې داسې روان دي؟ ځکه له مرګه وروسته خلک مړه دي، هسې په نوم ژوند کوي. آیا پوهیږئ چې هیڅ هم د پخوا په شان نه دي پاته؟ نه هغه سکون او نه هغه اړیکې، نه هغه ملګرتیا او نه هغه وختونه، نه هغه خنداګانې او مجلسونه.